سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت جامو کې به وئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوو ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو غواړم تاسو ته د میمیفای مایننګ د لاټري په برخه معلومات درکړم. میمیفای مایننګ ملګرو لاټري برخه راوستې ده چې له $40,000 نیولې تر $100 پورې هر څوک په دغه کې کولی شي برخه واخلي او د چانس په ډول ګټونکی شي. دا چې څه ډول کیږي دغه ټول به زه تاسو ته ویډیو کې وښیم. راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ. ملګرو دلته تاسو وینئ دغه د لاټري آپشن ده چې روزانه دلته لاټري ترسره کیږي. فعلا 19 ساعته پاتې 19 ساعته وروسته بیا ترسره کیږي. زه دلته راځم لومړی تاسو ته ښیم چې په دې لاټري کې کومو کسانو ته پیسې وتي. دلته ګورئ 11 دانې ایتریوم دی پرایس پول کوي، یعنی په خلکو ویشي. دلته تاسو کتلی شئ ګټونکو ته لومړي نمبر کس ته تقریبا $6,000، دوم نمبر ته $3,000، دریم نمبر ته سدد ملګرو $1000 او له څلورم نه نیولې تر 200 نمبر پورې $100 ورکوي، یعنی 200 کسان دغه لاټري کې انتخاب کیږي. څنګه چې تاسو ګورئ اخرنی کس 200 کس ده چې $100 ورکړي. همدا شان روزانه چې لاټري کیږي دغلته هم معلومات ورکوي چې بیا تاسو کولی شئ دلته معلومات وګورئ چې چا څومره ګټلي او کم کس نوم یې هم ښیي. هر څه ښیي دغه برخه کې کله چې لاټري ترسره شي. اوس راځو دې ته چې دغه لاټري کې به موږ څنګه خپل ځان ثبتو او کم کارونو ته ضرورت ده. لومړنی کار ملګرو دې لاټري کې د ځان ثبتولو لپاره د ویلټ برخې ته به راځو. موږ به ویلټ جوړو. ویلټ برخې ته راځو، دلته په کریټ ویلټ باندې کلیک کوو او موږ ته دا ډول کوډونه راکوي. دې نه یو سکرین شاټ اخلو، کاپي هم ځان سره نیسو ځکه همدا زموږ د ویلټ کوډونه دي او دا ډېر مهم دي. دا چې مو کاپي ونیو دلته د کنټینیو آپشن وهو، چې مو ووهه یس باندې کلیک کوو. دلته اوس له موږ پوښتنه کوي وایي دوم کم و، دوم عدد توری، شپږم عدد او اتم عدد. زه ځم هغه عکس کې ګورم نو دغه د ملګرو کوم عکس چې مې ترې اخیستی و. اوس دلته دوم نمبر توری چې کوم ده هغه راځم په دې اوله خانه کې انتخابوم. دویم نمبر ملګرو دغه توری ده، دا مې هم انتخاب کړه. دلته اوس وایي چې شپږم نمبر کوم ده، زه راځم هغه عکس کې ګورم. شپږم نمبر به هم ورته انتخاب کو. صحیح ده. شپږم نمبر چې انتخاب شلو نو بیا وایي چې اتم نمبر دلته لیکلي اتم نمبر کوم یو عدد و، اتم هم زه دلته ګورم دغه د اتم. اوس اخري وایي چې 12 نمبر توری هم کوم و هغه ورکړه. زه دغه د 12 هم ورکوم. دغه د ټولو شو چې ټول مو منظم ورکړل. لاندې بیا کنټینیو وهو. کنټینیو چې مو وهه دغه د زموږ ویلټ په دې کې جوړ شو. او کله چې ملګرو میمیفای لانچ شي چې 9 د اکتوبر لانچ کېږي زموږ ټوکن به هم همدې ویلټ ته راځي دغه برخې ته بیا موږ کولی شو ولیږو. ښه نو والټ چې جوړ شو دې نه به وروسته څه کوو. دې نه به وروسته موږ د ملګرو دی کوم شرط چې دغه دغه پوینټ به موږ 14 دانې پوره کوو. دلته ګورئ 14 لیکلي. دا 14 پوینټه به پوره کوو روزانه. موږ روزانه کورکشي یا لاټري کې شرکت کولی شو. دا به څنګه پوره کوو موږ دا 14 دانې پوینټه را به شو. دغه د سپینر آپشن ګورئ، په دغه سپینر به کلیک کوئ. دلته ګورئ پورته آپشن خپله ورکړی ده، دی نه 14 دانې پوینټه. دا سپینر به موږ تاوو، دا پوینټونه خپله روزي. زه مثلا دلته راځم سپینر تاومه، سپین باندې کلیک کوم، دا پوینټونه روزي. نو دا ګورئ 4 پوینټه راووتل راته. 14 به پوره کوو. زه بیا سپینر تاومه، بیا به موږ ته دلته پوینټونه راکوي. 14 دانې باید ملګرو موږ دې کې پوره کوو. 14 پوینټه ورته چې پوره کوو موږ لاټري کې شرکت راکول کېږي. نو یو دانه مې بل هم ملګرو پوره کوو، پاتې دي 11 دانې. زه یو څو سپینه نور هم تاومه، دا 11 دانې به هم پوره شي. ملګرو لږ ویډیو سکیپ کوم چې ویډیو غټه نه شي تاسو ته. دوستانو 14 دانې ورته مې پوره کړه. څنګه چې دلته ګورئ ټیک مار یې موږ ته راکړه، ویریفای ټیک یې راکړه. 14 دانې پوره شول. اوس 19 ساعته وروسته دلته ګورئ ټایمر یې ورکړی. 19 ساعته وروسته دې کې لاټري بیا ترسره کېږي او که چېرته موږ ګټونکي شو دغه د ویلټ برخې ته مستقیم موږ ته $100 رالیږل کېږي. څنګه چې تصویر کې نه ځینې کسان ګټونکي شوي وو نو په دغه ډول $100 تاسو ته ستاسو ویلټ ته رالیږل کېږي. بیا له دې ځای څخه کولی شئ بایننس ته ولیږئ، هر څه ته لیږلی شئ، هېڅ کوم مشکل نه لري. نو دغه د دې ورځنۍ لاټري برخه چې تاسو کولی شئ روزانه په دې کې ګډون وکوئ. صرف شرط یې همدا ده چې دغه 14 دانې پوینټ به ورته پوره کوئ. نور تاسو په روزانه لاټري کې ثبت نام کېږي او کولی شئ چې ګټونکي شئ. نو دا هر څه پکې چانسي دي ملګرو. نو دغه زموږ ویډیو وه. هیله ده ستاسو د